دا کیسټ په اواز د فضل قیم دا یو مشهوره داستان دی چې په 1986 په 10 تاریخ د پیل میاشتې په سعودي عرب کې دا د ناوګۍ قصه ده او ډېره ښکلې او افسوسناکه قصه ده. په دې کې ربابي محمد جان او طبلې والا باقي او باجه پکې عظمت استاد غږوي اواز د فضل قیم. نو دا ډېر ښکلی او افسوسناک داستان دی او نوې قصه ده. زه د خپل غم نه یم اوزګاره خپل لاسه شي مې پردي پر همواره زه د غم د لاسه سم زرې زرې یم او راشي راشي که مې ګورې سترګې ستړې یم زخمونه زما جاسي کړي حرام به مې خوبونه راټول شوي وو یاران مې ښکلېده دې کې راغی زرین خان مې ښکلېده ما ته یې ویل وروره تا سره مې کار دی ما ویل وروره ستا رومال مې درې نظر دی او بیا یې راکړ یو کیسټ هغه مالنو او ویلې وی ورا خبر به شي د حل سعودي عربستان رالي ګلو چا خبر شاده بیان دې کیسټ کې حجب ګل مې یو ځوان سامیانو د غم ډکړې بیان کچا واورېدل داسې وایم کړي بلل په خپل ګریوان وایم د نظیم او د سلیم خان دا قصه ټوله ډکه د خفګان دا قصه نو داسې وایي ناوګۍ کې دوه کسان دي برخی په جهان د یو نوم د زین لاخه پوغړه کړې ده او نن سبا د خوا زړګیانو پر هر ده او یارانو د دې بل نوم د سلیم یارانو د دې بل نوم د مسلم په ټول زړونو باندې دی الله حلیم چې بیا نن ستا په زړه څه به تېرېږي د غم وجې بې قصې نه معلومېږي باجوړی محمد خان ویل ډېر زیات نو او شوم خفه چې راته وشو معلومات بیان کوم یا یارانو وخت دې کیسې ته چې د جګړې سینه کې و بچاړي نه توبه توبه د داسې غم نه خدای دې د داسې غم هر څوک وساتي نه وي یا مصري لیکم نه پوره کېږي زه چې لیکم ورانه اوښکې ورانه وینم یا مصري لیکم نه پوره کېږي د دې غم
مینې سرو ته نه پرېږدنم د میمونې غم به مو هېر شي که ناوګۍ کې مو د دې غم اورېدنه یا خلکه په ما پسې چې خاندي زه دا هغو غمونو خاورې رې کړم یا محمد خان به جوړی وایي نو وختو جهان راته تنور سبیل کړم نمی نظیم او سچ بیان در تکم وکړی باور نو یو سړی دی چې نوم د دلاور ګل زیوي حربونه راوړي سلیم خان دې نظیم لوي ورکړي دیوي زو تیاران دې جادو په سور کې دواړو کړي وسله په خپل کور کې اجازت راکړي موږ عربستان ته چې مال وګټو راځو پاکستان ته او د مسلم خپل پسند ته اجازت او کیسه واوري درته وایم حقیقت سلیم او ښه حالات تعلیم لري نو نه بې تعلیم او څوارلسم پاسې حالات تعلیم لري ته او په بېلتون به مې کې زړه هرې هرې ته او مزبل وطن ته دلته څه روزګار در لهو به ګورم کور کې د سرکار سلیم ویل پاکستان کې نوکري شل د پاره دا نیول د زمرینو خامخا عربستان ته زما پلار پنځ وخت لاس اوچته وه زما دپاره پنځه وخته دوا کې یادوت او د دوا په خادو تل ما خادوت ډاکټر ویل نه پوهېږي هې ناپویه نو او وطن ښه دی خو چې ځینو لاړ شه زویه غرض دا چې سلیم خان نظیم خپل او سعودي ته شروان غاړه په غاړه او دغم تخبي وطن کې وکارنو سلیم خان نظیم جاسته خاص او سلیم خان نظیم جاسته شو سوار د وطن دواړه لاړه مسافر شو هې یارانو در په در خاورې په سر شو د نصیب دانه شوه خلاصه پاکستان کې وسه برخه به یې باقي وسه برخه به باقي عربستان کې غرض دا چې په عربو داخل شو غرض دا چې په عربو کې داخل شو او د عثمان او حج عبد سره واصل شو جوړوینو راته پر هر کې او یا صورت مېلمستیا یې ښه په مینه او یاره شته هلته کې وکړه زرین چې یو څو ورځې دمه شو په قلم شو او مزدورۍ له تلیونو اخته په کار شو او دوی چچا
سره کاو کار حربي خدای خبر دی مسلمان کوابي دی چې وکړو هلته 14 ورځې کار او په کپنۍ کې پسې جوړ شي انتشار او د بل چا یې د دې نه سره جګړه شوه و مالک د کپنۍ خبره وړه شوه د غوسې نه تاوېدې لکه د مارنو او کارخانه یې بند کړل کوم کار د نظیم او د سلیم خان په باره کې او حرب خپل زوی ته ویل او اشاره کې او دی وادي له بوزه مه کوه مولت په موټر کې سوار که دا سات په موټر کې نظیم او سلیم دواړه کړه سوار محمد خان خیر یې غواړه د پښتنو خواره قسمت او چې در قیامت در په درنو ډکرې خوري نه یا سلیم خان تللی سعودي ته یا نادانه مورې د پته مرا بشي نه او د نظیم مور هم د پته مړه به کله د نظیم په دیدن شمه یو سلیم خان او بل نظیم ده یا سعودي ته تلي چې راځي نو قیامت به وینه یا سبا چوړی محمد خان هم خوشحالي د مسلمان د ځان ګڼه خپل موټر کې او زنانه وي د هغوی نو رالي نظر کې او هغه ښځو ورته ویل هغه دم نو دې سړو سره وانخلي یو قدم او دې د ښځو په ژبه نه پوهېدل داسې حالو لکه مې چې اورېدل خو ویل په اشاره کې ورته داسې بي په اندازه شو او هغه وخت ګویان یو بل ته او په مزه شو او سلاکار شیاران دواړه په خپل منځ کې چې ځانونه ګیره اوس سلا په رنځ کې برنه حقه چې او برنه حقه چې زیریږو ښه به دا وي بس همدلته کې کوزیږو ښه به دا وي عربي ته ویل کوزیږو درنه منګه ستا سره نو زه ویریږو درنه منګه موټر ودوه قدم لاړ نه شي وړاندې ګینې خاورې به ډېرې کړو په تا باندې عربي و بې پروا نه یې اورېدلو ګاډۍ هغه شان موشن کې چلولو او د نظیم او سلیم خان ویره پیدا شوه بېلابېل سره د ځان ویره پیدا شوه عربي سره اخته و په دې باس کې نو او زر کې ونیو نظیم سټیرینګ په لاس کې پښتنو ته زمرو ته برچوله عربي نه چاړه واخیسته په سوره او بیا یې سیدا ورته لار کړه د کوره ورته یې وویل د دې ځای نه ځه په منډه ګینې بور به دې شي بوره او ښځه کونډه عربي هلته ځان
او هر بیل ته په ځان وېرېدلو هغه دلته شو روان وېرېدلو کور ته لاړو په جلته یې پلار خبر کو په قصه باندې یې پویه سراسر کو ویلې هې پلاره هغه پاکستانیان شو په لار کې رانه کوس خبر کسان چې پلار په حال خبر شو ډېر غوسه شو تا به ویل غوسې ځیګر شو ډېر غوسه شو ټوپک په لاس د کوره را روان پلار او زوی کتل نظیم او سلیم خان ګرځېدا او تر په دې پسې نو لټولی سم او غر په دې پسې نو قسمت ګوره چې په دې ور برابر شو چې نظیم او سلیم خان په نظر شو په یو ځای کې وموندل دواړه روان وو او دواړه روان او ورسره یې خوا کې ودراو موټر نو ورته یې ویلې موټر ته خېږي زره عربۍ جیبه کې ډېر ستګ سپوري وی ویلې حد نه تېر ستګ سپوري سلیم خان او نسیم وکړل انکار او عربي ته وویل زینو په خپله لار او عربي په دې شپویا چې نه خېږي عربي په دې شپویا خېږي نه او زوی ته ویل داسې زویه خېږي نه عربي زوی ته ویل دواړه په سوره او خېږه موټر ته کار نه کېږي نوره او پلار او زوی دواړه د دوی سره په جنګ شو او معلومېږي چې په خپل ژوندون تنګ شو په وسله باندې پوره اوس دوی او پلار په سلیمې د چړې وکړو ګزاره او سلیم خان لګېد رسا په مټه او د ظالم سړي د خدای وباسي سټه ښه بېهوشه سلیم خان په ځمکه ولوي او تابې نه و د دردونو ځکه ولوي نظیم وکړلو په زړه کې داسې خیال عربیانو راته جوړ کړلو جنجال او چې خلاصېږي نو څوک مې بلانه او غاړه وسي ورته ننه او یې بیمانه او نسیم سر بهر د بډې نه چاړه کړه او دی وته یې رسا خخه په زړه کړه ورلور یې کړه په زړه یو څو ګزاره او ور پر هر نه یې وهله او وینې داره او ګزارونه یې ورسا رسا خوړلي او خود به هومرې پښتانې وچېړي او یو یې مړ کړ بیا دویم تشو راستونه شه په پلار د در احمد زوی د پښتون او زوی یې مړ کړلو او وروستی پلار عجب ګل دغه شان کړی دی مختار چې یې مړه کړه بیا یې ښه ټوټې ټوټې کړه او پلار او زوی یې خوراکه دواړه چړې کړه دا نصیب خلک یارانو ډریور او پوخ استاد و چلونکی او د موټرو او چې کار د عربیانو فیصله کړو بیا یې ورو سلیم خان فاصله کړو ورته یې ویل شابه وخېږه موټر ته او چې د چرته پټې وکړم یو هلته چې د چرته پټې وکړم پر هلته نظیم کېناسته موټر ته شروانه او د نظیم
یو څو میله یو کولو رفتار نظیم حکلو سلیم ته دا گفتار او د ټینک ایستل خو سر ته نږدې شوه فرشتای نه کتل کړهو جمته بخاري ګاډی ورساو پمته زړونه ډېر خوشحاله شو دماغ یې ډنډه او یو هلک ولره ووتو په منډه چې هلک د دوی جامو ته وکتل او سرې پې وینې وې دستي یې وپوښتل جامې وایي ستاسو سرې دي ما خبرې که او په دې حال باندې مې پویه او سراسر که او چې تر څو مو راته ویلی نه وي حال نو او چې بس زه درکم او چې بس زه درنکم تیلو کړي دا خیال ورته نه ظاهرولو حال دوی ویرې او په نظیم او په سلیم مې سختې ډېرې پمپاله ورته بیخي وکړي انکار ورته یې ویلې زه یې په خپله لاره ورپسې چاړه راخیستله نظیم او ویلې ودرېږه چې کړم دې او په منیم او چې نظیم ورپسې سنچړې ته لاس کو او پمپاله تېر کړله منډه ځان یې خلاص کو ګرانو اورېدونکو د دوکان پته یاده لرئ د زرین خان دوکان کیسهخانه کباړي بازار پېښور پم کې پرېښود موټر دواړه روان شو او ویل چې څوک نشي خبر نو دواړه روان شو او ستړي زړونه کې نظیم او سلیم خان نو او محمد په یو لورې شو روان پردی وطن د مسافر دی یا لارې ګودرې ورته سنو معلومې دي نظیم ویل سلیم وروره د سترګو تور او سپکم لورې بزونه د زخمې زړونو لاسه کړې د سلیم خان په تن کې جوړ شي پهارونه سکور یې نشته چې به ورشي د مسافر یې ما حیران کړم خوا به ځینه سپینه رڼا ورځ تیاره شوه تیاره به خود دې داسې حال چې په چا وینه وي یا دنیا کې سخت یا دنیا کې شته سخت سخته نو انسان د شکر په هر حال کې وباسي نه وي یا محمد خان مصري پرېږده او دغه مصري د زیاته وي دا غم سلیم خان او نسیم دواړه در په او خوري ټکرې د قسمت او
مرور او پمپالو کدویری نرپوټو حسن چې څو زمون باسي پوټو پمپالو کدویری نرپوټو او حسن چې څو زمونږه باسي پوټو او پولیس راغله که موټر یې په قبضه کې نو او پمپاله واخیسته ستاسو په مزه کې او پمپاله پولیس ته ویل کسانو ما ته داسې ښکاري د پاکستانیانو شو پولیس یې د نیولو په تکل کې او شو خواره ورپسې خارو په ځنګل کې او سلیم خان نظم کړی ډېر مزل و او که و ډېر خوشته چې پیاده لو شه د تللو نه پاتې شو تلنه شه د تللو نه پاتې نه شو تله سلیم او سلیم خلکو ونیو خلاص شو او تی نظیم او د چا لاس کې چاړه د چا ټوپکو او چا راخیستي وغرګي او چا کوتکو او سړي با په سلیم کاو دباو لکه مار به شو غوسې نه تاو راتاو ورته ویل به شابه زروایي حالونه او ګینې پرې به د کوستر وایي لاسونه او تا وجلې څوک چې من د وایه حالونه ګینې اوس به د کو دې ځای کې حلاله سلیم خان یې منځ کې ناست لکه د ګونګو او همې تن پر هر هم او دیلا دا باد سلیم سره کولو او چې ورسید پولیس او ونیولو او خدای ګوزړه پې زما ځان له ډېر زهیر شو سلیم خان چې په عربو کې اسیر شو او چې پولیسو په قبضه کې کو سلیم د نیولو په تکر شو د نسیم او یوه شپه یې تېره کړې وه په غار کې دا حجز غمونه نه راځي په شمار کې چې رڼا شوه بیا راووت دغه چې تکوتي منزل نو ونیوله او تږې شوه او راوتې وه جبان او راوستلې وه پې ډېرې تندې تبا او نظیم غورېد یو ځای کې یو سا ډنډ ډېر خوشحاله شو چې شو ورته ورلنډ او په هغې اوبو ور پرېوت نظیم او چې ګیلن به ویس کړي و کاټ نیمه او کلمه چې وایي خدایه مسلمان وي او تل ستا د داسې قهر او په همان وي او هوبیس کړي چې ور ورسېد پولیس او د خلاصې دره کې نشته ګیر شو څه او پسې ورغه سپایي محمد خان او د ویښتونه یې ونیولې پاسه ځوان
نسیم بوتل پولیس سموټر کې او کیناول دای کوس خپل سنټر کې او د دې ډر نه سلیم خان په بدحال کې حکومت کولو داخل په هسپتال کې نسیم پروت پتاړه کې اتکړو کې او هم اختي ولا ور کړی وی بیړو کې او د موټر د کاغذونو نه خټی کې د کور پته شو معلومه او د مالک او رات طلب بیا هغه خزا حکومت کړ خبردار سراسر په حقیقت کړ او خزي ویل چې یو خاندار حکومت نشته دوی نه مال غواړه او بیا یې حکلو نظم تدا گفتار او ځوان وای تاسو سکه دیو پلار نظم ویل منګ نه یو خبردار او نو جلې منګ زوی دیو نه پلار او خرابې چې په دیونه شکلې حویز او ظالمانو پکایونو زمکاسمنه او ورکولې سزا پرنګ او په نظم باندې خدا جهان څنګه او د سزای هډونو سم مقدار او خو سلیمو چې کاو به انکار سراسری در توای محالونه او د نسیم خو تایخي او بوتلونه او دا هرب وات کړی دی چلندنو پراخ کلو کی تنگی باقیدنو او سامیانو چې بخپوک دردونه او حد کړونه به زراح کلاسونه او چې لاسونه به راح کلت کړونه شوی بتنګ تیر او چې بتنګ تیر زیاتې وی چړونه په هډوکو کې دارورونه نوته او کلی به چې اختي به جانو ولګوي او ورته ولت کړی کران لري درته زکوم رښتیا خبرې چې داسې ورته وکړو انکار چې داسې ورته وکړو گفتار هات کړی کړی تلری پتلار چې وشو لږ ساحت په قلار شو د ناکام بیا په دارنګ گفتار شو او ورته ویلې من وجلې زوی او پلار دي تورې خاورې په پشړا کې انبار دي خلاصې دم په شان شته د دم او وکړي خراب د جرم او د ناکام او د نسیم نه چې واغشتو بیان هات کړو کې بیا جیل تک روان او غرض دا دی چې په جیل کې باندې کړو ګران اوریدونکو فرمایش زرین خان یاد لرئ دکان نمبر 4 سګانه کباړي शालीमार केसट हाउस अबासिन प्लाजा नहर किनारा बटखेला की वाहिद गुल और रहीम गुल सरा मिलावीगी غرض دا ده چې په جیل کې باندې کړو او د نسیم غریبي هر یو سوال ردی او همې جیل د هسپتال سلیم خان کو او د نسیم سره په جیل کې باندې राणू को स्पेशल परमेश्वर दक्षिण दाड़े ना महमद आगुल आड़े होना
بچ په خشان سلیم خویل داسې نه کېږي هېڅکله او زه د مړو ګوا کوم په ځان په خپله دوی د یو بل دا خبرې نه کړې غواړه او بچ کېدل نو راغلي او مقرره یو میاشت په جیل کې و د دوا سر ای په وطن کې تېر څوک نو خبر خدایا او دوا سر نه یې د ریاض جیل ته بدل کړو قسمت سم د غم په ژرنده باندې دل کړو په ریاض کې عدالت د مرګ سزا نو دې ته ورکړه دا بوا د رب رضانو عالمي بیگمانې ذات زی او پلار او ورکولې روپۍ دېرش لکه په شمار شمار او ورته ډېرو خلکو وکړله زاریې او ښځنه معلم روتین کاري او هغه ښځې د خپل زوی او د خاوند بدل اخیست خوښې نه و د دوی ژوند چې میندې او پلاران پال خبر شو او پاک الله ته په ژړانو په زارو سر شو او ناوګۍ چې غوغا جوړه شوه ماتم شو په ژړا ژړا د خوارو نظر کم شه او لیوني به په کوڅو کې ګرځېدل د غمونو ډک خطونه به لیکل او که نظرته سلیمه زویا یا وطن تراشه در پسې مې زړګی چوینه مور یې ویل سلیمه زویا بیا شپانشي خو یو ځل راوړه دې دنونه ما خو کېدن و تاله کړي یا بچې ستا د سرې ډولۍ نو په تمه دولت من دې پکار راوړه دې دنونه ما درله دوه ودونه کړي یا نظمه تا د بچچانو ته پرېښود یا نه به تمرم نه به جوړېږم یا نظم ستا د بېلتون رنګ دوهریا چې په خپل کټ کې راته مړ
पाकिस्तान पाकिस्तान की अरबिस्तान की बच्ची फांसी करी न ये मोहम्मद खान बाजाए वाई 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 ये जुनू के जपत बला से सलाम को बराबर शो और दफन सी तारीखी ना मुकरर शो और दनसिमो द सलीम चार जहास्ता और खतलू रसीद الخران रियास्ता और सिंधु सर दस्ती द सलीम चार हुकूमत का पैर पूर्ति गिरफ्तार जैसे भी तसंदसी उखी जवलू पाकिस्तान के वापस रावली गुलू द सलीम लार और द सलीम लालाड़ू जेल तपदी ख्याल कि बजीमी हुई नमवी खुशाल कुछ जेल तवर गए द जेल अफसर और क्या खुले साहिबा अस्ताब सर और सरिस्तासी बेवली दिया सरता सरिस्तासी बेवली दवा सरता और दफान से दपारा वब की द खबरता और ये साहिबा कसान तो या पगरज दफान से वो मुकररा हम नमरज और जी खबर द सलीमदार पर दगा हाल शो और दमई पशान बीती हलाल शो डॉक्टर पीर चली उशाई प्रयास के और दीवरी पदेव रसी मर्ग लजास के और दगौड़ लसम तारीख सानियानु और कतूर कलिस्तर की जलात्यानु और कत्ल गाती नजीम सलीम खान लास्तली हथकड़ों की करवान और जमशरे कत्ल गात डीर लम्बू और खिचली दडीर और खिचली दडीर स्तर गुनमातमू और कारचाई हगा खजी तनिनक और या सिप्री दयानु वाहला दौलत और हामिरान वर्ता हम कवल सालूना और खोजन माई वल प्रीति सरूना बसोदी खजी मनलो नखिनकार और बीखी उकरो पीस नकीद लुकार या जला तदासी खैर खमीरान और पठी उतड़ी दबारू और पचश्मानो और तसल जलात पटी पसर को बांध दिया वो तड़ली जाई मरता ठोर लांदी और गरज दाची दबारू न सरूना अपनी कलम की दहर चलते गुरुदा लसम तारीख हाँ दचुमी पूरा सिदानो दगम तारीख और चिपूश की खुमसाद सलीम प्लाशू रा बहर जल्द जेल न पतलवार शू तानियान जान के पोया प मजबूनो दवा सरते दस्तियों कटली पून और ये दुल को दुआ सर की ओ यार दे इदा हगने
کسر شوی دی که نرازار شمتان او ورته ویل دکاندار چې دوه کسان کسر شوي دواړه او پاکستانیان او زه ورغلی نه یم څوک د خدای خبر دی زما زړه نری دی غم د لوی اثر دی ډاکټر شان ورسولو دوا سرې ته او دا غم ورولې خدایا او د چادرې ته او ګرځېدل په دوا سر کې کور کرنو او زړ ځپلی و چې شونډې مې تر او چې لاشونه د دوی دواړه ولیدل او د ماشوم په شان په چغې جړېدل بې قراره و د خور زړګي د لاسه د سلیم په لاش وربلوېده د پاسه بیا په لاش باندې ور پرېوت نظیم او پشت مور افطار کې ونو غریب یتیم او ډاکټر ځان سره دنیا بجړوله ورته خلکو تسلي به ورکوله او د کفن دفن خبرو پوښتنونو او بندوبست وکړ ډېر ښه د مېلمنونو خښې کړه په ډېر عزت او په دې او مسافر شو مسافر نو د بل جهان او دا خبرې په کیسټ کې عجب ګل یا به وي دوست یا د خپل نو غلطی کیږي د انسان ما په خپل کوشش پوره دا کړه او که رښتیا یم شاعرۍ نه او یې مسته او پښتنو کې بیا خاص کر په باجوړو کې شعر څوک ساده وي نه په سړو کې او دی شاعر ته هم د ډم په نظر ګوري دی شاعر ته هم د ډم نظر کوي نو او شاعران که ورته سم نظر کوي نو شاعرانو سره خلکه او چې د داسې انسانانو او سره خلکه ورپسې شي خدای دې سم کې دا دوا دې ورپسې شي او نور به څه ولیکم زه محمد خان او وسلام دوا کوي د خدای په امان راتلونکي کو بدله ختمه شوه په دې ځای ډېر افسوسناکه بدله وه او خدای دې د هغوی ایمان نصیب کړي او دا کیسه چې چا په کار و دوکان تن تراشه په سعودي کې تا ډېرې وهالې دي نه جانانه زما نه دې څخه نستا جواب راله راځي نه وطن تراشه په سعودي کې تا ډېرې وهالې دي نه جانانه زما نه دې څخه نستا جواب راله راځي نه پوره شه الله دې را سوالم قبول کړه وطن تراشه
خوگا جانا نزد اوسم انتظار کی بیلتون دیورشی ستا جدائی کی زوشتی شما ہنگار سہرا ما خان یم پتمانا سیم پلو یلال بہیگی زما دسترگی اوخ کی گریبان پکت زنا وطن تراشا پسودی کی تادیری وحال دنا جانا نزما ند سخت نجوال جواب را لرازنا ये बहेगी जमा दस्तर गोख के वक्त ये बहेगी जमा दस्तर गोख के वक्त में बिल्कुल न तेरेगी कमीगी कला जाना न गम जुड़ा सूरत बांध जाती बाहर जिगरिन गर्ददी दनस्ता पबल से न रगी जसवे जमा जका नरे नरे परम दखली जिना वतन तरशा जका नरे नरे परियार में दखली जिना वतन तरशा पसौदी की ताबीर वहली जिना जाना न जमा नदी सखत में ज्वाल जवाब डाला जिना जमा जाना नस्ता जुदाई पशु लंबू की परवाद निष्ठा खुदे दनना कद जे तोर तंबू की जमाशा ये जमा पशांता चिबा की खुमर दे तेरी जी पतोबो की दासवाल कौमा चखपल प्रति दे मुलाकात नराजना वतन तराशा पसौद की तादीरी वहाल दिना वतन तराशा पसौद की तादीरी वहाल दिना दासवाल कहूमा मुकदमा की तद चर सुगरी ताश पला प्याला से माशा चिकार का वले नशिया रस बीमार चखड़ स्तरगी राशक पल कुर्ता तजमा बता बिदार दाखत बदरशी दगम मिस्री मा को खुर्शीद लिखाई दिना वतन तराशा दगम मिस्री मा को खुर्शीद लिखाई दिना वतन तराशा पसौदी की तादीरी वहाल दिना जाना न जमा नदी सखत सवाल जवाब रा दिना फरमाइश जरीन खान दुकान नंबर 4 पेशावर खार शेबर खान